دا یو ورو سوال کړی دی یو سړی د خپله ښځې طلاقه کړې دی 100 کاله مخکې او د دې یو لور ده چې د هغې 14-15 کاله عمر دی وایي دغه لور یې مور سره تلې ده اوس هغه جنۍ ده وایي هغه ماشومه هغه لور یې چې زما دا مور ښه ښځه نه ده یعنې د دې کارونه ناسته پاسته مشکوکه ده پوه شوې ده پرې او ناشنا خلکو سره تعلقات نو دې ځای کې دا سړی ډېر حقدار دی چې دا لور ورسره پاتې شي که نه دغه مور سره به وي جواب د مسلې دا یاد کړئ زه درته خلاصه ټوله د مسلې بیان کوم چې سر نه به پوه شي اصل کې حضانه یعنې د ماشوم پالنه دا د مور حق دی خو هغه ماشوم چې هغه له ممیز نه سن تمیز ته نه رسېدلی 7 کالو ته ان د 7 کالو پورې د ماشوم ساتنه کول دا د چا حق دی دا د مور حق دی پلار به خرچه ورکوي د هر څه ځکه چې بچی اصل کې د هغه دی بچی اصل کې د پلار نو بچی د هغه دی هغه به خرچه چې څه لګي څه به هغه ورکوي خو بچی به وي د هغه مور سره چې هغه طلاقه شوې ده او په دې یو دلیل له امام ابو داود دا حدیث راوړی امام احمد هم راوړی دی چې هغه ماشوم په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو یو ښځې ته تپوس وکړو یا رسول الله ما سره دا ماشوم دی نو زه ډېره حقدار یم د دې چې دا د ما سره یې که نه پلار یې نو رسول صلی الله علیه وسلم انت احق به ما لم تنکحي ته ډېره حقدار یې د دې چې دا بچی دې تا سره یي تر څو چې تا نکاح نه یې کړي یعنې کله چې دې نکاح وکړه بیا دغه حق تا سره نه شي ځکه چې ته خو بیا د بل سړي سره شوې نو بیا دومره توجه ته دې ماشوم له نه شي ورکولی نو اول خو دا مسله ثابته شوه چې د 7 کالو پورې د مور حق دی خو هغې کې شرط دا دی چې دا مور د دې طاقت لري چې دا بچی وساتي او تربیت یې وکړي زه مالي نه یم مال خو به پلار ورکوي یعنی طاقت بدني مور کې دومره طاقت وي تربیت تعلیم دین ورته وښیي چې دا طاقت د دې یي هله دا د دې حقداره ده او که چېرته دا طاقت یې نه وي او ماشوم ته نقصان نو بیا د حضانې او د غېږې حق د دې نه ساقط شو بیا به پلار ته واپس کېږي یا لکه علما داسې هم وایي د زنانه د اوسېدو دا ځای امن والا نه دی د زنانه د اوسېدو ځای امن والا نه دی د ماشوم ته خطره ده دې ټیم کې ماشوم به پلار ته حواله کېږي له داسې کور دی لکه څنګه چې دا جنۍ وایي چې یعنې خلکو تګ راتګ دی ورته او غلط کارونه پکې کېږي دې کې امن نشته جنۍ دپاره تربیت خو لا ټول ګډوډ شو او امن هم نشته نو داسې ټیم کې دا حق بیا پلار ته اړولی کېږي او چې کله ماشوم د سن التمییز ته ورسېدو سن التمییز کوم کال دی 7 کال چې کله دې ته دی ورسېدو نو ده ته به بیا اختیار ورکړی کېږي د مور پلار په منځ کې چې بچی ته د چا سره تله غواړي او حدیث کې راځي امام ابو داود امام ترمذي راوړی دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم خواله دا مسله راله نو رسول صلی الله علیه وسلم هغه ماشوم ته وویل هذا ابوک وهذه امک دا ستا پلار دی او دا د مور ده فخذ بید ایهما شئت نو دې دواړو کې چې د چا لاس خوښ هغه له لاس ورکړه یعنې چې کوم یو دې خوښ هغه سره ځه فاخذ بید امه فانطلقت به هغه د مور لاس ونیو اوس مور سره لاړ نو د دغې نه بعد سن التمییز نه بعد بیا اختیار دی که ماشوم وایي چې زه مور سره پاتې کېږم نو پاتې کېدی شي په هغې کې هم خرچه د چا ده خرچه په هر حال کې د پلار ده ځکه چې دا بچی که کلونه یې د مور سره تیر کړي که نه خو دا اصل کې چا بچی دی دا د پلار دی نو چې 7 کالو ته ورسي او د سره اختیار شتي نو چې یو جنۍ د 14-15 کالو وي او دا ییني چې د دې د مور کردار برابر نه دی او ناسته پاسته برابره نه ده نو د دې سره اختیار شتي که نشتي بلکل سره شتي دا د پلار ته واپس شي او کله سن تمیز ته رسېدلي هم نه وي موږ دا وایو چې ماحول د کور برابر نه وي او هغه په ماشوم باندې اثر کوي او ماشوم د 7 کالو نه لاندې دی دې ټیم کې به هم بچې پلار ته حواله کېږي ځکه چې د کور دا ګنده ماحول اثر کوي په چا باندې په دې ماشوم باندې او دلته خو دا جنۍ پوهېږي په هر څه پېغله ده خود به اثر کوي نو دې ټیم کې به دا واپس کېږي چا ته دا به پلار ته